مشکلات چې په سړی راشي نه الله مرتبه ورکوي. نو چې د طائف سفر ختم شو امام الانبیاء ورته وی وستله د معراج سفر در کوم اسمانونو ته دې راغواړم. وست طائف د سفر نه پس سفر د معراج بکئی د انبیاء امامت بکئی. ټول انبیاء بدر پسې ودریږي امام الانبیاء بدر نه جوړو ما او اسمان ته بدر راغواړم عند سدرة المنتهى او مکانات پدر باندې اینم او اسمان ته بدر راغواړم. د طائف د سفر نه پس رب العالمین امام الانبیاء له د معراج سفر ورک او د معراج سفر پی وک. د ام هانی په کور کې مشپوا اچانک چت او چودو جبرئیل امین راغی فرشتي ور سره دی اوچت کړما بوی وستلما حتیم تیبو وستلما الته سمل ولا مزر علی سینه وسیرلا او د زمزم وبای راوړي او پریشن رااله او زړه مبارک رااله وینځو. معراج سفر بکئی د انبیاء امامت بکئی مختلف مراحل بتوی کئی چې استعداد در کی پیداش ملائک رالا زړه مبارک وینځو او د زمزم اوبو باندې ول زړه وینځو بیا ورل سینه وګنډلوي. اوس په د معراج سفر کې بوراق ورل راوستو چې بوراق او قتل بوراق تریدو جبرئیل امین ورتوای پتا باندې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم سور لیکي هغه بوراق چې په هغه باندې خوله راله ټول وجودي خولش د چې ما باندې با امام الانبیاء سفر کوي. نو رب العالمین ورلا د معراج د سفر نه د طائف د سفر نفس د معراج سفر ورک ان شاء الله که آینده جمعه ژوندیو که خیر نو بیا به د معراج مفصل واقعه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سفر ببوراق کړی دی بیا په بره څنګه ختلی دی امامت د انبیاء کمزې کړی دی دا بروحه و بجسده و په حالت د بیداروالی کې و. ان شاء الله آینده جمعه به خیر د معراج واقعه بیانو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو نو پلار کې څه حالات پیښ شول لار کې څه ولیدل مخه ته مراحل سرالل خو الله ورله د معراج سفر زکه ورکو چې واقعه د طائف برداشت کړ اغه غټي برداشت کړل او اغه تکالیف برداشت کړل. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. رب العالمین دې مونږ ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلار باندې روان کړي. مونږ دې رب العالمین صحیح عاشقان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی. واخر